ایمل ولی خان د افغان کډوالو د ویستلو ملاتړ وکړ. وایي موږ پوهیږو چې دلته له دوی څخه غلطه ګټه اخیستل کیږي، نو ښه وشو چې وویستل شول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د عوامي نیشنل ګوند د پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان ویلي پاکستان ته افغان کډوال د یو خاص مقصد لپاره راوستل شوي او کارول شوي، ځکه نو دغه تګلاره له لومړي سره ناسمه وه. د عوامي نیشنل ګوند دغه مشر د شنبې ورځ ډسمبر په 9 لوي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره مرکه کې دا خبرې کړې دي. هغه د خپل نیکه ولی خان هغه نقل قول هم راخیسته چې نوموړي هغه وخت له افغانانو غوښتي و چې له خپل هیواد څخه ولاړ نشي او د چا په لاس د ځان کارولو ته اجازه ورنه کړي، خو چا یې خبرې ته غوږ کېنښود. دی وایي اوس هم دوی په دغه خبره ټینګار کوي چې پاکستان ته د افغان کډوالو راتلل ناسم و او اوس یې بیرته خپل هیواد ته ستنول سم دي. شرم کې بیا د ایمل خان خبرې تاییدوي او وایي رښتیا هم پاکستاني پوځ د 43 کلونو راهیسې همدا کډوال د افغانستان پر ضد کارولي. د ایمل ولی خان په وینا پاکستان په نړۍ کې د یو آزاد هیواد په توګه پیژندل کیږي او دلته چې څوک هم له بهر ملک نه راځي باید قانوني اسناد ولري. نوموړی وایي ټول پښتانه یو قوم او یوه وینه دي چې ګډ دود او دستور هم لري. دوی د لر او بر یو افغان ناره هم مني، خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې پاکستان کې د ناقانونه افغانانو اوسېدل سم کار دی. دغه پښتون سیاستوال وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو هیواد کې هم ناقانونه بهرانیان نه مني، نو له پاکستان څخه هم د ناقانونه افغانانو د ایستلو تګلاره سمه ده. نوموړي له دې وړاندې ویلي چې په پاکستان کې لنډ مهاله حکومت دا اختیار نه لري چې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړي. هغه تر دې هم سخته خبره دا کړې وه چې په وینا پاکستان کې یوازې پښتانه ځورول کیږي او خپلې ناسمې پریکړې پې عملي کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.